تاسو دغه چې کوم دغه راشن اخلئ نو دا څومره یو بوری په څومره باندې ملاویږي تاسو؟ دا په 1300 روپۍ باندې د وړو نو او د نور چې کوم دغه غوړي دي دا په څومره باندې تاسو؟ 500 او دا ټول راشن هم خلک در باندې خرڅوي؟ ولې نه خرڅوي؟ دا ټول خرڅوي، پیسو د ضرورت دی بس. ها نو څومره هغه په څومره باندې کېږي؟ یو پوره راشن په څومره باندې به کېږي؟ ها 200 کم سالور څومره؟ 200 کم 3800 روپۍ باندې 200 کم 200 کم سالور دا خلک تاسو خو مجبوروي نه؟ نه خبره ځای ورکوي، مجبور پکې نشته دی. مجبور هغه هسپتال کې وته بیماران پاتې د کور کړی سل مجبورې نه دا غي. السلام علیکم نورګل الله ستاسو ماشي هغه نو خبرو کا جوړې په دې کې څه تاسو ګورئ نو په عبدالرشید چا پنځه راشنه دوه راشنو د پاره به شپه کې دوه راشنه مونږ دلته کې امانتي بیا دې مونږ کوي والو سبګي دال مارس خرڅيو زیات کړي څه کسان وړي ها دا بیلټیکه خپل کوچ باندې یار دا ډېرې وړي ها درته وای چې دا کم ځای آی ډي پی تاسو راځي او تاسو نه راشن اخلي دا د کور مې دي او بوا دغه والا دي باړې والا دي زیات کار باړې والا دلته کې خرڅ ولا زیات دلته نه راوړي دلته دا سو کنو ها نو تاسو پولیس نه مانی کوي؟ مجبوره ولنه جیل کې اوس هم سره 15 پراته نو بیا ولې کوي دا کار؟ نو څوک مجبوریم نه بل څه کار نشته کنه ته من جیو کې کوم در سره په ریړه بر سره چلو. زه شعیب نامیږم، بنګش کوم سره تعلق لرم او پړچینور بشاري سره تعلق لرم. ها شعیب درته وای چې دغه تاسو دغه راشن ویلې خرڅو او بیا دا امر ته وای چې تاسو نه د راشن څوره پریوزي دا جی د راشن خو خلک مجبورې نه خرڅوي ځکه چې کور کرایې دي بجلی بیلونه دي او بل دا چې کوم دي دا توره دي او دې سره به نور وړه میکس کوي دا ډایرکټ نشي خوړلی که نه نو دا دې وجې نه خلک خرڅوي کور کرایه پروشي هلته کې خو کور کرایې نه وي او بیمارۍ بجلی بیلونه نه وو ګیس بیلونه نه وو نو بس دې د وجې نه بچت به زیات و دا اوس نو نه کوم مجبورې نه بې خرڅوي او بل دې سره ایوي برې سره به دوی توړې میکس کوي سپین هغه پړس او توړه دی دا به تخوا مخوا خرڅوي